درنو هیوادوالو افغانستان زموږ د میلیونونو شهیدانو میراث دی. دغه میراث په لوږه، بېوسۍ، بېکسۍ او نیستۍ کې تر موږ پورې رارسېدلی دی. د دغه ټولو قربانیو، نیستیو، بېوسیو او بېکسیو ستر قیمت دا و چې موږ غوښتل د یو آزاد او خپلواک هیواد په توګه په خپله پلرنۍ خاوره کې په عزت او حیا سره ژوند وکړو. له تېرو 50 کالو راهیسې په سیمه کې پاکستان د افغانستان د استقلال، عزت، شرف او ارضي تمامیت پر ضد د یوه پراکسي لوبې میدان او بالاخره دغه میدان د افغانستان د استقلال پر ضد په یو مورچل بدل شوی دی. د پاکستان وروستۍ بمبارۍ پر افغانستان باندې دغه جګړه یو ډېر مهم او اساس پړاو ته ولې ده او دغه جګړه باید موږ وګټو د خپل ژوند په قیمت، د خپلو راتلونکو نسلونو د ازادۍ لپاره. د دغې جګړې د ګټلو لپاره ټول سره متحد شئ، ټول سره یو ځای شئ، تر خپل منځ هر ډول بېلتون، هر ډول تربګنۍ، هر ډول بې اتفاقۍ له منځه یوسئ او د یو واحد سبک کې د افغانستان د بقا او عزت لپاره سره متحد شئ. د ستر خوشحال په قول نور هیڅ نشي کېدلی په دا منځ کې، یا مغول له منځه ورک یا افغان خوار.